تدی پکار یما عشق راتا ہوا څنګه رو خیر حالات خري خیر تر کوم ځای سوات یم سواده دلته څنګه کړه دلته را نه دلته کې راغلی وم کار لا د دې انرای ولا به تاسو پیژنئ دا غزین راغلی یم کار له دلته زما دا ګوتې ماتې دي دا کار مار مې پې نه شو کولی نن داسې راووتم کباړ لمه کې چېرته جب خرچه مرچه یا څه وشي کور والا چېرته دي سوات کې دي سوات یم او دې د وزن کار نشم کولی دا ماتې شي ما ولې علاج ډېر وکړو خو ډاکټران دي پیسې میسې سیالي او پته یې لګي نه دا کمر پې راولېدلی و راډونه پکې و جوز دی یوله او بل لزمه د اړیکې کومه جاغولی ورکوم دا زورونه ورته کوي او ښه کېږي نه زه خو د دې لپاره ودرېدم چې زما یو ملګري ویډیو کال کړی دی ما ورته ویل زه به ستا د وړاندې یو کس نه تپوس کوم چې ما سره سپینې کپړې مزه کوي که تورې اختر له باغه سیله تا نه پکې دغه مشوره ده ما ته وګوره بیا ووایه چې ما سره به سپینې کپړې مزه کوي که تورې چې هغسې جوړ شه تورې مزه کوي تورې مزه کوي تا په خپله تورې غشتې مونږ خو لا د اختر د کپړو لا سوچ نه دي ژوند زندې پیژنم ته هما ته تا سره تورې کپړې مزه کوي ما ته دې ووایې که نه او ته وایې چې ما خو د کپړو سوچ هم دا نه دی کړی زه به کپړې والا م که نه داسې کار کوم چې د کپړو هغه پیسې به تا نه درکړم چې ته ناشې زه هم ناشم څنګه دا دې خوشحاله کړم هغې به د څه ناسو شي شکر دی ولې نه په دې د الله نه لاک لاک شکر وخت که په کار دی چې کپړې انسان په اختر کې واغوندي او منزله به کې لاړ شي اخلې به انشاءالله داسې کار وکړه دې باندې به دوی شي کپړې دا ډېرې دي دا کپړې خو لږې راځي چې اوس رور درته ووایي نو بیا خو به ښې کپړې اخلې که نه ښه کپړه چې اخلې نو به بیا ګرانې نه ګزار حالي به نور څه وکړو نور به پیسو کې ښه زه ده ونیسه بیا ته بله خبره کوم ته ده ونیسه ته ده ونیسه بیا درته یو خبره کوم دا د کپړو شوې ته چې هغه نور څه یاده چې په هغې په دې باقي به نور څه وکړو د هغه نور سره پارده واله دا بل چاله چې ته وایي که زما نه څوک زیات غریب زه خو لا دونه ښه یم ګوته مې دغه ده خو بیا هم څه لاس په سړی ړقوي ته غریب خو نه یې ته خو رو د خپل محنت مزدوري کې ته ډېر غیرتي سړی او دا ستا د غیرت انعام دی واخله نن به داسې کار وکړې بیبې سره په موبایل خبرې کې راغلی یم دا شپږم اوومه ورځ ده خو نه مې دی کړی نن به ورسره خبرې وکړې او ورته به ووایې بیبې د نن مې ښکلې مزدوري کړې ده مې چې ړومبې تا ته رنګ وکړم او داسې کار وکړي چې کله ورسره خبرې وکړي نو بیا به د اضافي پیسه دوکان ته ورشي او دا 1500 روپۍ به سپیشل بیبې ته ولېږي ورته نن مې داسې مزدوري کړې چې 15000 مې پکې تاله هم ګټلي ٹھیک شو اوس ما ته اجازت چې زه نظم الله دې قدردان الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار السلام علیکم بابا څنګه ټیک ټاک حالات ښه دي تاسو وکانې سات تیرې کې څنګه دي ته کوم ځای چرسري چرسدي او جی دلته څه کوې دا تیل خرڅو جی تیل خرڅې او جی ګرمي نه ګرمي ده خو دې بس څه مجبوري ده نو نو خو بېغمه به کور پروت وې که نه څه مجبوري ده هاي زه وایم چې بس الله ته پته نو تاسو څه وایو زامن دې شته نه جی یو زوی مې ده بیل دی رانه او 5 لوڼه مې دي لوریانې ته ساتې زوی دې بیل دی زوی بیل دی دی ولې بیل دی نو دې تا له خرچه مرچه نه درکوي خرچه تپوس خطر نه کوي تقریبا شپږم کال دی چې پیکېټو راځي نه ته څه خرڅې چرشه موتل جی دې کې ته 100 روپۍ ورځ ګټئ
نو به دې ته سم پاتې شي اوس هم پاتې شي زر هم پاتې شي زر ورځې کار دی که نه د لګېدو کار دی 400 نه زه راځم لکه 500 روپۍ مې کرۍ لګي خو بس نن دې پکې څو ګټلي نن مې لا کار نه شوی ټول مې د 200 روپو خرڅ کړی دی دې کې به تا ګټه څومره پاتې شوې دې کې راته 1.5 روپۍ پاتې دي تا خو ډېرې لږې دي لږې خو بس او څومره ګرمۍ والې اوس دغه کې چې کوشش یې هغه لړزال سره ها لړزال دې خوا نیمه کې وګرځم بیا دې خوا بلان مارکېټ ته دغه علاقې مې والو دې خوا راوړی دا چې تاسو څومره مزل وکړو دا خو تا ځان له 1,000 روپو مزل وکړو او چې بالکل ودې وکنه 1,000 او چې بالکل نو چې ودې کنه دا ول 1,000 روپۍ سره دې خو خدای دې اجر درکړي په دعا دې خانه باندې موږ سره هم باندې خدای دې تاسو سره پدې خدای خدای دې اجر درکړي اجر درکړي دې په دعا دې خانه ته موږ سره او کته ستړی وې کنه بس اوس د مشوي خدای دې خوشاله کړي خدای سره ډېر خو خدای دې اجر درکړي په دعا دې خانه نن لاړ شه کور ته زم زه خدای دمو کا بالکل او سبا روز سبا بیا لاشتا ها بالکل لا سو ساز دې بل الله 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 تمام باندې روسه دې خدای ته دې اجر دې په پاک په دعا دې خانه